دوستانو، ذهني سوالونه مغزو ته ډیره ګټه لري، ځکه د دې سوالو ځواب پیدا کولو کې مغزه ډیر استعمالیږي. نو دا مغزو ته ډیر ښه وي او د سره حافظه هم ښه کیږي، شی یاد پاتې کیږي. یو بل اسانه او په زړه پورې سوال مې چمتو کړی، نو هغه سوال ګورو. سوال دا ده چې دلته موږ سره یو چوکاټ دی. دې چوکاټ کې 6 خانې دي. هر یوې خانې کې یو نمبر لیکل شوی، خو په یوې خانې کې صرف یو سوالیه نښه ده، لکه دا د 1 3 5 2 4 او دلته د سوالیه نښه ده. نو سوال دا ده چې په دې سوالیه نښه کې هم یو شی راځي، نو هغه شی به څه شی؟ که تاسې د دې سوال ځواب 20 ثانیو یا هغه نه وړاندې پیدا کړو، نو کمنټس کې خپل نوم ولیکئ. وخت شروع کوو. ښه، نو موږ سره چوکاټ کې سوالیه نښه وه، نو ګوره سوالیه نښه کې څه شی راتلل؟ نو راځي آر. دلته سوالیه نښې پر ځای آر راځي. آر د انګلیش د ژبې توری یا حرف دی. دلته آر ځکه راځي چې دغه چوکاټ یا دغه سوال د موټرو ګیر لیور یا هغه ګیر چې په بدلیږي هغه لاستي نه اخیستی دی. نو هغه کې چې کله تاسې وګورئ، اول ګیر، بیا دویم، دریم، څلورم، بیا پنځم، نو آخرې خانې کې آر لیکل شوی وي، هغه لاستي په سر باندې. نو ځکه دلته کې آر راځي او د دې ځواب هم آر دی. نو د بل سلایډ کې بیا داسې ما د هغه رسم کړی، ډرا کړی مې دی، نو وګورئ هغه د ګیر لیور پاسه سر باندې همدا رقم ته یو دا نمبر لیکل شوی وي. نو که تاسې چېرته هغه موټر چې ګیرونه لري اټومیټیک نه وي، نو هغه لاستي په سر باندې همدغه شانتې د ګیرونو نقشه یا نقشه جوړه کړې وي، نو همدا رقم ته نقشه یې ګورئ، داسې لکه دا 1 2 3 یا څلورم ګیر، پنځم ګیر. نو ریورس ګیر بیا بالکل اخره د اخره کې د دې لپاره آر لیکل شوی، آر مطلب ده ریورس. نو ګاډی بیا شاته ځي. د هغه ګاډي عموما چې دغه واړه ګاډي، واړې موټرې چې وي، د کرولا ټایپ شو، داسې لکه نور الټوګانې شوې، دغو کې دغه لاستي په سر دا رقم ته نقشه جوړوي او هغه اټومیټیک نه وي بلکې د ګیر موټرې وي. نو دا د دې سوال ځواب و. نو هیله کوم چې تاسې دا سوال تاسې خوښ شوی وي.